څنګه کولی شو چې ښه مطالعه وکړو؟ په دې ویډیو کې 10 مهمې لارې چارې په ګوته شوي چې ستاسو له ښې مطالعې او زده کړې سره به مرسته وکړي. لومړی، د مطالعې لپاره د یوه ښه او مناسب محیط برابرول. د مطالعې په کوټه کې تلویزیون، راډیو، د کورنۍ کوم غړي او نورو شتون ممکن د دې سبب شي چې تاسو په دقیق ډول مطالعه ونه کړای شئ. د مطالعې لپاره یو میز او یا یو میز ته ورته پراخ شی وکاروئ. همدارنګه د مطالعې په ساحه کې د کافي روښنایي شتون ضروري دی ترڅو وکولی شئ هغه څه چې غواړئ مطالعه کړئ په اسانۍ سره ووینئ. دویم، د خپلې زده کړې په ډول ځان پوه کړئ. که چیرې په دې ځان پوه کړئ چې کوم ډول مطالعه کولو سره تاسو په لږ او اسانه توګه ډېر څه زده کولی شئ، نو دا به ډېره ښه خبره وي. ځکه د هر انسان ځانګړتیاوې سره فرق لري. څوک په قرار قدم وهلو سره، څوک په ناسته، څوک په لیدلو، څوک په لوړ اواز ویلو او څوک په نورو لارو سره په اسانه او لږ وخت کې له مطالعې ډېر څه زده کولی شي. نو تاسو هم د خپلې مطالعې ډول او سټایل پیدا او همغه ډول خپلې مطالعې ته دوام ورکړئ. دریم، د مطالعې په وخت کې وقفه واخلئ. کله مو چې د مطالعې پر مهال طبیعت خراب شو، نو یوه لنډه وقفه واخلئ او یا هم د 10 دقیقو مطالعې کولو وروسته د 10 دقیقو لپاره وقفه واخلئ ترڅو مو ذهن بیرته تازه او نورې مطالعې لپاره آماده او لیواله شئ. څلورم، خپله پوهه مو وازمایئ. د کورنۍ له کوم غړي یا ملګري څخه غوښتنه وکړئ چې په زده شویو معلوماتو کې درڅخه امتحان واخلي او یا هم پخپله په یوه کتابچه کې د مطالعې پر مهال سوالونه ځان ته جوړ کړئ او وروسته له مطالعې لیکل شوو سوالونو ته ځوابونه ورکړئ. له دې سره به تاسو په دې پوه شئ چې له لوستل شوو معلوماتو مو څومره معلومات زده کړي دي. پنځم، ځان پوه کړئ. په دې ځان پوه کړئ چې څه زده کول غواړئ او د کوم مقصد لپاره، ځکه د دې کار په کولو مو له مطالعې سره نوره مینه او علاقه هم پیدا کیږي. شپږم، په خپل ځان باندې یقیني او باوري اوسئ. له هر څه مخکې باید په ځان باور ولرئ او تل داسې فکر وکړئ چې زه هر کار کولی شم او هیڅ کار ناممکن نه دی. اووم، زیر وباسئ. دا خو معلومه خبره ده چې بې زحمته راحت نشته. نو که غواړئ یو غښتلی او ښه زده کوونکی واوسئ، نو په خپلو زده کړو کې زحمت وباسئ. هیڅکله ارامه مه کښېنئ، یعنې خوشې مه کښېنئ. تل هڅه وکړئ چې نوي معلومات او مهارتونه زده کړئ. اتم، یو معلوم هدف باید ولرئ. خپل زیات وخت مو د هغو شیانو په مطالعه کولو او تمرین کولو وکاروئ چې مینه ورسره لرئ. په ژوند کې د یو معلوم هدف وټاکئ او خپل هدف ته د ښې او ګټورې مطالعې له لارې ځان ورسوئ. نهم، متوجه او لیواله اوسئ. کله مو چې مطالعه کوله، نو په پوره تمرکز او لیوالتیا سره یې وکړئ. په داسې ځای کې چې هلته تلویزیون، راډیو او یا کوم بل مزاحمت موجود وي مطالعه مه کوئ، ځکه بیا مو فکر له مطالعې اوړي او په موضوع به مو سر نه خلاصیږي. نو ممکن له مطالعې مو زړه تور شي. د مطالعه په دوران کې له خوراک کولو څخه ډډه وکړئ. په لنډ ډول باید ووایم چې د مطالعې په وخت کې صرف او صرف مطالعه وکړئ. او لسم، د مطالعې لپاره یو مهالویش وټاکئ. داسې یو مهالویش جوړ کړئ چې په کومه ورځ، په کوم وخت او څومره وخت لپاره باید تاسو یو کتاب مطالعه کړئ، ترڅو مو د هر مضمون او یا هم موضوع لپاره وخت معلوم کړی وي.